زه دا وایم چې دنیا خو د امتحان ځای دی او دنیا کې امتحانات خامخا راځي. الله تعالی دلته یو څو ورځې موږ انتظار کړي د امتحاناتو لپاره، لیکن امتحاناتو حل د امتحاناتو څخه ګټه اخیستل او د امتحاناتو په ښه طریقه پر ځان باندې تېرول، د هغې طریقه دا ده چې سړی پر دې امتحاناتو باندې صبر وکړي، د الله تعالی پر فیصله باندې د الله تعالی پر قضا باندې خپله رضا شي. ګوره یو صبر کول دی، یو د انسان په مزاج کې صبرېدل دي. پر صبر کولو باندې د الله تعالی د طرفه ډېر غټ اجر او ثواب دی، او پر صبرېدلو باندې د الله د طرفه یو شی نشته. د دې دوه ډېر فرق دی. صبرېدل څه ته وایي؟ صبر کول څه ته وایي؟ صبرېدل دې ته ویل کېږي چې پر انسان باندې تکلیف او حادثه الله تعالی کښېږدي، نو دی خو خپل غم ښکاره کړي، خپله بې صبري ښکاره کړي، خپلې شکوي او شکایتونه وکړي، د خپل سر ویښتان وشکوي او خپل ګریوانونه څیرې کړي چې څه یې په وس اوسو هغه وکړي، لیکن د بنده په وس کې څه دي؟ او چونکې اخر په دې باندې دی نا امیده سي زما په وس کې خو هېڅ نشته، نو چې کله کال تیر سو، میاشته تیره سو، څو ورځې تیرې سوې، بغیر د صبر بل د علاج دی نه لري، نو دی ضرور صبر کېږي. دې ته وایي صبرېدل، او پر دې صبرېدلو باندې د الله د طرفه څه اجر نه وي. دویم چې دی هغه صبر کول دي، د الله تعالی د طرفه چې لوی ثواب راځي انسان ته پر صبر کولو باندې راځي. چې کله مصیبت رالی، غم رالی، ستړی راله، تاوان او حادثه راله، نو د هغې په مقابل کې خپل رب ته متوجه کېدل او دا عقیده ساتل چې زه د الله تعالی مخلوق یم، موږ د الله تعالی مملوک یو، چې کم حالات پر دې باندې قدرت الله تعالی لري، چې کم حالات پر ما باندې راوستلي دي په دې کې حکمت الله تعالی لري. اوس که زه په دې حکمت پوهېږم که نه پوهېږم، که زما علم د دې حکمت انجام ته رسیږي که نه رسیږي، خو زما دا عقیده ده چې دې کار کې الله تعالی حکمت لري او الله تعالی پر ما باندې در مور و پلار ډېر مهربانه دی او په دې کې الله تعالی زما نفع او خیر ایښی دی، نو په دې خاطر زه به پر دې باندې صبر وکړم. دې ته صبر کول ویل او د الله تعالی د طرفه چې انسان ته ډېر اجر او مزدوري ورکول کېږي، هغه پر صبر کولو باندې ورکول کېږي، پر صبرېدلو باندې نه ورکول کېږي. ځکه دا عقیده ساتل چې د الله تعالی د طرفه چې څومره مصیبتونه راځي، هغې باندې الله تعالی د بنده ته ضرور ګټه ده، په دې کې د بنده اجر دی، په دې کې د بنده ثواب دی. لوی لوی مصیبتونه خو څه کوي، دنیا کې پر خلکو باندې غټې غټې ستړي راځي، لیکن چې هر څومره کشنۍ مصیبت پر انسان باندې راسي، دې کشني مصیبت کې الله تعالی د دې بنده اجر او ثواب ایښی دی. تاسو ګورئ میږی چې په سړي غاښ جکي، د دې به څه تکلیف پر دې مځکه باندې یو د خاشي ازغی چې د سړي په بدن باندې جګ سي، پر دې به څه تکلیف، لیکن دې باندې هم زموږ عقیده دا ده چې الله تعالی دې بنده ته اجر او ثواب ورکړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی چې کله یو بنده باندې الله تعالی بیماري او ناجوړي کښېږدي او دی په دې بیماری کې صبر وکړي، الله تعالی ته متوجه سي، عقیده یې دا چې زما رب زما په دې ناجوړي باندې صفا کوي او زما رب د دې ناجوړۍ په ذریعه باندې زما ګناه رژوي او د دې ناجوړۍ عوض الله تعالی ماته د جنت په نعمتو، د جنت په صحتو باندې راکوي. او چې کله دی د ناجوړۍ سره پورته سي، بیا خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي دی عجیبه صفایي، لکه د باران په څاڅکو چې د واورې یو څاڅکی راځي، نو هغه د واورې څاڅکی چې راسي هغه د مځکې د څاڅکي څخه ډېر صفایي، او پر مځکه باندې چې کوم اوبه دي هغه اوبه د واورې د څاڅکي هغې در دې ډېرې خوږې، نو بیا دی الله تعالی ډېر صفا کوي او دی الله تعالی ته ډېر خوږ او ډېر قریب او ډېر محبوب بنده وګرځي.